ثابت الأنصاري رضي الله عنه زيد وأرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر ويزيد قال وقتما أبو بكر الصديق رضي الله عنه كله چې د جنگ یمامه کې دا ډیر صحابه کرام شهیدان شي او په کې اکثر قاریان نو ابو بکر صدیق زره وختم چې زید تراشي او چې زوره لمنو په مجلس کې دا غسر عمر بن ناس رضی الله عنهم وما ته وی چې زید دا عمر زما خو راغلی او دی وی چې ان القتل قد استحر يوم اليمامه بالناس وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء ويدوي چې په یمامه کې ډیر مسلمانان مړه شوي دي جنگ یمامه کې او زه یریږم چې دې سبا د قاریان زموږ د منځ نه ختم شي او دا فائدې ده کوي کله چې قاری ټکی ویلی شي د صحابه کرام د هغوی قاریان ګورې داسې نه و چې نن سبا زمانه کې قاري وویلی شي نن سبا زمانه کې اکثر قاري هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه صرف د قرآن تلاوت کولی شي یا دې وته کېدی شي پوه وي او کېدی شي نه کېدی شي عمل کوي او کېدی شي نه خو قاري صاحب دی خو د صحابه کرامو قاري چې دی د قرآن عالم دی نو عمر ماته وایي چې کېدی شي دا قاریان زموږ نه داسې ورو ختم شي نو داسې خو به دا قرآن زموږ نه لاړ شي نو داسې کار وکړه وی عمر راته وایي چې دا قرآن را جمع کړه ابوبکر ته وایي نو زید ته وی ته داسې ځوان یې چې زموږ د باندې یقین دی اوس ګوره کارنامې ته یعنې په دومره ځوانانو کې دا ذمهواري چا ته واله شوه زید رضی الله عنه اسې دې ځوان باره کې به څه وی چې د کوم مصحف چې ستا لاس کې ده د را جمع کړی څومره اجر به درته میلاوي هغه وی که چېرته ابوبکر راته ویلی وی چې د احد دا غر اوچت که دا به ښه وی وی دومره لویه ذمهواري را کړې چې لویه به دې ووی چې بیا ګرځېدمه نو کله به مې د هډوکي نه قرآن را جمع راغستو د پاڼو باندې لیکلی شوی هغه مې راغستو په لرګو لیکلی شوی د هغه مې راغستو و صدور الرجال او د سړو د سینو نه مې راغستو او ګرځېدم په یو سړي پسې دی تللی او دی را جمع کو دا کارنامه د یاده کړي دا ګوره ځوان سړی دی نو کله چې دا قرآن د را جمع کو نو بیا دغه مصحف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره پروت یعنې اوس یره ختمه شوه چې دا به زموږ نه څه شي ضایع به شي پوره دا دی پروت دی ښه اوس که څوک دا وایي چې د دې څه ګرنټي ده چې زید رضی الله عنه پوره قرآن را جمع کړی تاسو به څه جواب کوو بیا به رامنډې وایي د شیخ صاحب خواله او چې خبرې شي د عباس داسې اسمان را کوزې او ځمکه ورخیل چې بره د دې څه ګرنټي ده چې دا قرآن هغه دی څنګه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نازل شوی او زید رضی الله عنه پوره را جمع کړی الله وایي چې ما د دې حفاظت کړی او دا نشي کېدی چې الله دې د یو کتاب حفاظت وکړي او هغه دې نیمګړی دویمه قرآن موجودو قاریان موجودو بارک الله فیک په هغه کې خو دا نه و چې بلکل څوک نه و چې هغوی ته یاد نه و دا قرآن را جمع شوی دی په هغه وخت کې ګډ علماو په صحابه کرامو کې قاریانو مفسرینو ټول په هغه وخت کې وو او دا قرآن را جمع شو دا ټولو ګویي وو نو زید رضی الله عنه چې را کوم کار کړی دی لوی کار یې کړی دی دغه مصحف بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله وفات شو نو بیا د عمر رضی الله عنه سره دا مصحف ورود عمر رضی الله عنه چې کله وفات شو بیا د حفصه رضی الله عنها سره دا مصحف ورود ښه
علي بن ابي طالب رضي الله عنه بوي واعظم الناس اجرا في المصاحف چې د دې مصحفونو مبارکې به د ټولو نه لوی اجر چاته میلاویږي ابو بکر صدیق رضی الله عنه. ابو بکر ته به اجر میلاویږي. زید ولې یاد نه کړو؟ امر د ابو بکر دی. نو لکه دا کار چا کړی دی؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه کړی. دور خلافت د هغه دی، وسایل هغه ورکړي دي. نو څه ناشنا کار کړی دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه. او بیا د عمر رضی الله عنه دا مشوره، او بیا د زید رضی الله عنه محنت سره د نورو صحابه کرام. نو دا دویمه مرحله ده. په دې دویمه مرحله کې د قرآن ولې راجمع شوی دی؟ یره د څه وه؟ یره د قاریانو د ختمېدو وه. نو معنی دا چې یره دا چې قرآن ضایع نه شي. دریمه مرحله چې بیا قرآن راجمع شوی دی هغه د عثمان رضی الله